زنا پور ده. دا یوه رښتینې کیسه ده. د دې کیسې نفر خپل نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د عبرت په خاطر یې له تاسو سره شریکوم. یو نفر داسې وایي چې یو ځل زه له یوې پیغلې سره اشنا شوم او له دې نجلۍ سره مې خبره آن تر ناروا اړیکو ورسېده. څه موده پس هغه پیغله حامله شوه او د نجلۍ کور خبر شو. نجلۍ زه په لاس ورکړم او ورور یې راپسې راغی او د وهلو برید یې راباندې وکړ. نو ما ورته وویل چې زه د خور نه پیژنم، څرنګه چې پر ما یې کوم ثبوت نه درلود نو یې زما مخه پرېښوده. ډېر وخت تیر شو او ما دا کیسه بالکل هیره کړه. یو ورځ چې کله کور ته راغلم ګورم چې مور مې ویرانه بېهوشه پرته ده. ژر مې ورته خوله کې خوږې اوبه وڅڅولې او پر مخ مې ورته اوبه وشیندلې. راپاڅېدله خو چې زه یې ولیدلم بیا بېهوشه شوه او وارخطا غږونه مې ورکړل. مورې مورې څه کیسه ده؟ بیا راسمه شوه او یوازې دا خبره یې وکړه چې خور دي او بیا بېهوشه شوه. په خور مې څه شوي چې یو ځل بیا په هوش راغله او راته ویې ویل خور دي د ګاونډي له زویه حامله شوې، لکه چا چې پر سر ګزار راکړ. پر سترګو مې تیاره راغله او لکه لیونی د ګاونډي د کور په لور په منډه شوم. د ګاونډي زوی مې چې وموند د خور د بېعزتۍ مې ورته وویل او غوښتل مې په وهلو یې پیل وکړم، خو هغه یوه خبره راته وکړه چې زه یې پر ځای وچ ودرولم لکه په ماغزو کې مې چې ټک شوی. داسې وویل چې ورک شه خور دې زه نه پېژنم. همهغه خبره مې واورېده چې څو کاله وړاندې ما د نجلۍ ورور ته ویلې وه. عبرت. نو کوم ورونه چې د نورو د خویندو په بېعزتۍ او د نورو د خویندو سره یاري کوي، د هغو د خور، لور او کور ودانې سره به خامخا یاري کیږي او زنا به کیږي، ځکه چې زنا قرض ده. نو اوس که غواړې چې ستا له خور، لور او ښځې سره څوک یاري ونه کړي، نو ته هم د نورو نه محروم ښځو سره یاري پرې کړه.